د یوې واده کړې ښځې دردونکی بیان چې ډاکټر ورسره څه کړي دي. دوستانو د ټولو نه مخکې درته په ویډیو کې ښه راغلاست وایم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ او جوړ وئ او دا ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. په دې ویډیو کې درته همدا عبرتناکه کیسه وړاندې کوم. دوستانو دا چې نن سبا د فتنې زمانه ده. اکثره وخت داسې پیښیږي چې که ښځه چیرې یوازې لاړه شي، هغه که ډاکټر ته وي، هغه که تعویزګر ته وي او که یا هم دوکاندار او یا کوم بل ځای ته وي، نو کله نه کله داسې بدې واقعې هم پیښیږي لکه د دې ښځې سره چې پیښه شوې ده. نو که تاسو هم غواړئ چې په دې باندې بشپړ ځان خبر کړئ او عبرت ورنه واخلئ، نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ ترڅو دا عبرتناکه کیسه واورئ. او همدارنګه که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو یوه ښځه کیسه کوي، وایي چې زما خاوند کاروباري سړی و. همدارنګه ما 3 زامن لرل، خو 3 واړه بچیان ما څخه د لوی اپریشن په واسطه ډاکټرانو لرې کړي وو. د همدې اپریشنونو له وجې ما ته د ملا تکلیف پیدا شوی و. وخت ناوخت به زما ملا درد کولو. یو وخت مې چې خپل خاوند ته شکایت وکړ چې زما ملا درد کوي، نو هغه راته وویل چې زه اوس اوزګار نه یم او نشم کولی چې تا ډاکټر ته بوځم. ښځه وایي چې ما بیا هم څو ځله خپل خاوند ته دا خبره وکړه، خو خاوند به مې کله یوه بهانه راته کوله او کله بله بهانه. اخر یوه ورځ راته وویل چې ته خپله لاړه شه، زه نه اوزګارېږم. نو زه هم چې دردونه مې سخت شوي وو، مجبوره شوم چې خپله ډاکټر ته لاړ شم او هسپتال ته خپله لاړم. دا ښځه وایي کله چې هسپتال ته ورسېدم، نو په هسپتال کې ښځینه ډاکټرې نه وې. ښځه وایي چې زه نه پوهېږم چې دا هسپتال به ښځینه ډاکټرې نه لرلې او که یا به یې هم رخصت کړي وي او د رخصت په وخت کې به زه ورغلې وم. دا ښځه په خپل بیان کې وایي کله چې ډاکټر ته ورغلم، نو ما هم د یو نارینه یا سړي ډاکټر لپاره خپل نوم په نمبرو کې ولیکلو. کله مې چې نمبر راغلو، نو ډاکټر ته ورداخله شوم. د ډاکټر په کیمره یا کوټه کې نور هیڅوک نه و، صرف ډاکټر و او زه وم. دا ښځه وایي کله مې چې ډاکټر ته مشکل بیان کړل، نو ډاکټر راته وویل چې اوس درته په ملا کې یوه ستن لګوم. کله مې چې دا ستن درته ولګوله، نو ستا دردونه به سمدستي قرار شي او وروسته به دې بیا سم علاج او تشخیص وکړم، ټولې معاینې او ټیسټونه به دې وکړم. دا ښځه وایي چې کله ډاکټر ما ته ستن ولګوله، نو زه یې په یو کټ کې څملولم. ښځه وایي څنګه چې ما ته ستن ولګېده، له هغې وروسته بیا په ځان سمه نه یم پوهه شوې. خو کوم وخت چې زه رابیداره شوم، نو پوهه شوم چې سر ته مې خاوند ولاړ دی او همدارنګه خاوند مې راته وویل چې ته مه ورخطا کېږه، تا باندې د سخت تکلیف له وجې یو څه ذوب راغلی و، ځکه خو هم ته بېهوشه شوې وې، ستا رواني حالت ښه نه دی او یو څه دماغي جټکه دې خوړلې ده، نو اوس به بیرته ښه شې. دا ښځه وایي کله مې چې د خاوند دا خبرې واورېدې، نو ما ورباندې هیڅ اعتماد او باور رانغلو. ښځه وایي چې زه د نشې په حالت کې هم یو څه پوهېدلم چې ما سره ډاکټر څه کارونه روان کړي دي. دا ښځه وایي چې ډاکټر ما سره د دې پر ځای چې په رښتیا په ملا کې د درد ستن راته ولګوي، ما ته یې د بېهوشۍ ستن لګولې وه او د بېهوشۍ نه وروسته یې خپل د خوښې کار چې څه یې په زړه کې خوښه وه هغه راسره کړي دي. دوستانو دا ښځه وایي چې له دې وروسته مې په سترګو کې اوښکې راغلې، ځکه چې زما عزت چې و دا د ډاکټر لخوا تر پښو لاندې شوی و او ما بیا خاوند ته هم اصلي خبره نشوه کولی. دوستانو ټول ډاکټران هم داسې نه وي. ډاکټران د دې ټولنې اصلي خدمتګاران دي. که دوی نه وي، نو دا ټولنه هم تر ډیره نشي پاتې کېدی، ځکه چې هر ډول مریضي چې سړي ته پیښیږي، سړی ورنه که په ډېر تکلیف هم وي، خو چې ښه ډاکټر ته لاړ شي، نو هغه ورته ډېر ښه علاج کوي. ډاکټران ډېر ښه خلک دي، خو یو نیم داسې بې غیرته ډاکټر هم پیدا کېږي چې هغه ته اخلاق او اسلام نه وي مهم، هغه ته صرف فاحشه خواهش او همدارنګه پیسې مهمې وي. دوستانو یو بل مهمه خبره دا ده چې نن سبا اکثره خلک ښځې بازار ته همداسې لیږي، هغه که مارکیټ ته د سودا لپاره دي، که د سینګار شیانو د اخیستو لپاره وي، که د خپلو کپړو جامو دپاره یا هم د تعویزګر او ډاکټر دپاره وي. نو که تاسو چیرته دغه کیسه اورېدلې وي، تاسو ته به هم معلومات شوي وي چې د دې اصلي انجام څه شو.
دا چې خاوند ورسره لا نړو نو له ښځې سره یې داسې غلط کار وشو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې کله خپله ښځه ډاکټر ته بیایئ یا خپله خور لور ډاکټر ته بیایئ نو هغه یوازې مه پرېږدئ، ځکه چې په نن سبا خلکو باندې هیڅ اعتماد نه دی پکار. تاسو باید خامخا یو څوک ورسره ولیږئ. دوستانو تاسو په خپلو ښځو باندې پوره باور لرئ، یقینا چې دا به عزتمنې ښځې وي. خو دا چې نن سبا ټولنه خرابه شوې ده نو ځینې ډاکټران داسې پیدا کېږي یا ځینې دوکانداران چې ښځو ته په غلط نظر ګوري. نو امید لرم چې دا ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نورو معلوماتو او ښایسته کیسو دپاره درسره زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.